د پکتیکا والي محمد عیسی یاسین د دې ولایت د ارګون زون له خلکو سره د ناستې پر مهال ویل چې د نوي جوړیدونکو نظام د جوړښت لپاره به په ګډه کار کوي. والي زیاته کړه یو داسې نظام به رامنځته کوي چې د هر چا حقونه پکې خوندي وي، له هر ډول فساد پاک وي او ټول افغانان پکې ځان وویني. محمد عیسی یاسین همدارنګه وویل چې د عمومي بخښنې پر بنا د تیر دولت ټول لوړپوړي، منځپوړي او ټیټپوړي چارواکي او کارکوونکي د هیڅ ډول ویره نه لري او نورو هیوادونو ته دې نه ځي. فکر دې خلک نه کوي چې دا د ملایانو نظام دی، دا د طالبانو نظام دی، دا به هغه څوک په لاس کې راځي چې د هغه سره د ملا حق ورسره دی. نه، دا د هر هغه افغان ملت دی، مرګ دی چې هغه په دې ملت باندې باور لري. د ارګون زون د بیلابیلو قومونو مشرانو په خپلو خبرو کې ویل چې په تیرو څو ورځو کې په ټول هیواد کې د جنگ جګړو نه امني هیڅ ډول پیښه نه ده رامنځته شوې او دوی پرې خوښ دي. دوی زیاته کړه چې په تیرو 20 کلونو کې د سختې جګړې له امله په زیات شمېر هیوادوالو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. هغوی د نوې ادارې له مسؤلو چارواکو غوښتنه وکړه چې له خلکو سره لا ښه چلند وکړي او په تیرو 20 کلونو کې له روزل شویو کادرونو څخه لازمه ګټه پورته کړي. د محترمو مسؤلینو غوښتنه لرله چې د کوم باندې په اردن کې نشته خلک دي د سره ښه رویه او ښه ملګري او ښه مزاح وکړي. موږ باید د امارت اسلامي نه دغه خواهش لرو چې په هره شوبه کې په هر ځای کې موږ ښه لاسته راوړنې ولرو او د ملت راز ځان ته معلوم کړو. الحمدلله په اردن کې موږ د یو څه مشکل نه لرو، د امنیت په باره کې او مجاهدین هم د موږ سره په ښه رویه باندې کار کوي، ستړي نه جوړوي. د پکتیکا والي محمد عیسی یاسین په خپلو خبرو کې ولس ته ډاډ ورکړ چې په نوي نظام کې به ټول افغانان وجود ولري او په یوې ډلې، ګوند او شخص پورې به محدود نه وي. یاد دې وي چې د پکتیکا والي د خپلې دندې له پیل سره سم د دغه ولایت د مرکز په ګډون په ځینو ولسوالیو کې له ولسونو سره پراخې غونډې ترسره کړي، د خلکو ستونزې یې اورېدلې او د حل ژمنې یې ورکړې دي.